سیند صوبه کې سیلابي صورتحال او په لکونو سیلاب ځپلو رونو سره د خواخوږۍ په توګه هر اداره او هر کس په ځانګړي توګه چې د چا سوس کیږي نو همدردي کوي. کراچۍ قصبه ټاون د سکولونو استادان او طالب علمان هم په دې لړ کې د چا نه شاته پاتې نه دي. قصبه ټاون کې دا امدادي کیمپ هم د دغه غریبي سیمې طالب علمانو او د استادانو د هغه جذبو څرګندونه کوي کوم چې دا وخت د سیلاب متاثرونو لپاره پکار ده. سحر وی او که ماسپخین د سکولونو او مدرسې طالب علمان د کیمپ کې خپل د جیب پیسې جمع کوي. سیلاب راغلی دی، پوره ملک متاثر کړی دی او زموږ د پاکستان څلور صوبې چې دی دا متاثر دي. زموږ چې کوم طالب علمان دي، سټوډنټ دي، هغوی دغه کیمپ لګولی دی. د دغه سیلاب متاثرینو د مرستې دپاره د خیر ښېګړې دپاره دغه کیمپ لګولی دی. دې سیلابي صورتحال دپاره یو شمېر خلک لګیا دي، هغو منډې تړلې وي، هغه سیاسي تنظیمونه هم دي، هغه چې کوم دی سوشل ویلفیرز دي، مختلف خلک لګیا دي، هغه منډې تړلې وي، د هغو دپاره کار کوي. سټوډنټس په خصوصي توګه باندې دا کوشش کوو چې انشاءالله تعالی موږ به د سیلابي صورتحال کې په دې مشکل وخت کې د خپلو مسلمانانو وروڼو سره هر ممکن کوشش وکړو، مدد وکړو. کراچۍ ښار په هر سړک باندې امدادي کیمپونه لګولی شوي کوم چې د ژوند مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو او ادارو لخوا لګولی شوي او عام خلک ورته د زړه د خلاصه امداد هم ورکوي. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.